هزار د چا د زړګي ما اخله ته هزار د چا د زړګي ما اخله ته خلاص به د خلکو له خیره شي دی په غېږه کې رانیسمه زه کلک دی په غېږه کې رانیسمه زه په نیمه شپه چې راته راشي درده اوهو کلک دی کور کې ببو خبره ده دا خبر ده چې ریاض شاعري کوي بېشکه همدغسې واخله خبر دی کله خو درته ویلي چې ریاض خبر شوی چې شاعري ته مې خکړ لولې څنګه وام دی غږ هم کوي چې راځه یو شعر ته ولا داسې ښه خوند هم کوي لیدونکو چې کله پلار بیا د پلار او مور په مخ کې د درد احساس او درد بیانول کله چې زما مور پلار خبر شو په ما باندې ګمان هم نه کول موږ ټول کورنۍ اما اوس هم ډېر خلک ګمان نه کوي چې دی شعر لیکي یا شعر ویلی شي که نه خلکو ګمان به دا چې ادبي د الله په لا اله الا الله زما به یې اشنا لا اله الا الله چې راته راګوري زما ساته ناست دی راته راګوري زما ساته ناست دی څه عجیبه شان سړی ما ته ناست دی واه راته راګوري زما ساته ناست دی څه عجیبه شان سړی ما ته ناست دی ناست یم د ګڼو ستورو شمار کومه یوازې ناست یم د ګڼو ستورو شمار کومه شپه په وتو شوه خو بیا هم ستا انتظار کومه تا سره مینه لرم نه یېرېږم نه منکر یم تا سره مینه لرم نه یېرېږم نه منکر یم د دار په سر باندې بس دغسې اقرار کوم د مزل او غزل یوټیوب چینل درنو لیدونکو له ډېره وخت پس یو ځل بیا زما عبدالقهار نادرزي سلامونه نیکې هیلې ومنئ هیله مند یم چې راته روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي دوستانو لکه تاسو ته بهتره معلومه چې زموږ چینل مزل او ورسره په څنګ کې غزل نن په مزل او غزل خپرونه کې خوشبختانه صفي الله مدني صاحب سره یو ځای ځوان شاعر دا لومړی ځل دی چې زموږ سره په سکرین راځي او په دغه برخه کې راسره مېلمه کېږي ریاض الله محمدي صاحب محمدي صاحب ستړي مه شئ په خیره له خپرونې ته مننه عبدالقهار نادرجی صاحب خپل ځان خوشبخت ګڼم چې تا غوندې مینهناک انسان سره ناست هیله کوم وروره هیله کوم او څنګه کې را صفي الله مدني صاحب دی خپل قیمتي وخت مونږ ته راوبخلو الله مو خراب او آباد اوسئ ډېره مننه ریاض محمدي صاحب خبرې اترې به هم کوو خپرونه به اوږده وو په چل کې خو راځو په سر کې لیدونکو ته یو څه واوروه چې ستا وپېژني ستا هغه شاعري وپېژني چې په څه وجه ته موږ په مزل او غزل کې مېلمه کړی صفت دې زه نه کوم هغه به لیدونکي پرېکړه وکړي مهرباني بیتونه په دې ډول دي چې راته راګوري زما ساته ناست دی راته راګوري زما ساته ناست دی څه عجیبه شان سړی ما ته ناست دی واه راته راګوري زما ساته ناست دی څه عجیبه شان سړی ما ته ناست دی او د نفرتونو له تیارو راوتې واه د نفرتونو له تیارو راوتې هغه سړی د عشق رڼا ته ناست دی د نفرتونو له تیارو راوتې هغه سړی د عشق رڼا ته ناست دی واه ډېر ښایسته ایمان راوړي د محبت په مذهب ایمان راوړي صفي قاري صاحب ایمان راوړي د محبت په مذهب څوک دی راغلی تا ملا ته ناست دی واه ډېر ښایسته په زړه پورې محمدي صاحب شوخي وبخي چې دا ښکلی بیا د چا نه زړه تختوي دا ښکلی بیا د چا نه زړه تختوي دا ښکلی بیا په لاره چاته ناست دی واه بیخي ښکلی دی او مننه او لاسونه پورته په سرتور سر چاته لاسونه پورته په سرتور سر چاته خیرې کوي او بې وفا ته ناست دی واه ډېر په زړه پورې درواغو لاړه دنیا ړنګه کړله بېشکه درواغو لاړه دنیا ړنګه کړله ساده په تمه دی رښتیا ته ناست دی واه درواغو لاړه دنیا ړنګه کړله ساده په تمه دی رښتیا ته ناست دی په زړه پورې ډېر ښایسته دا سړی بیا ازاروي د چا زړه دا سړی بیا ازاروي د چا زړه دا سړی بیا لوی ګناه ته ناست دی واه دا سړی بیا ازاروي د چا زړه دا سړی بیا لوی ګناه ته ناست دی واه په زړه پورې ډېر ښایسته او عقل مې نه مني خو شکر عقل مې نه مني خو شکر چې لیونی نن زما خواته ناست دی ډېر ښایسته ځلې په زړه پورې خو ځینې وخت کې دغه ملګري مزاحم کېږي زنګونه وهي په هر حال باندې لیدونکو تاسې به خپله په دې باندې پوه شوي یاستئ چې یو چا کې ټیلنټ او استعداد وي خو هغه پټ وي د کمرې تر شا ډېر زیات نه راځي
ریاض محمدي صاحب یو له هغه شاعرانو څخه دی د ما سره ډېر نږدې پاتې شوی دی خو پټ پټ شاعر پاتې شوی دی زه تر اوسه نه وم خبر خو په وروستیو کې چې کله جوهر صاحب له ده سره خبرې وکړلې او د هغه نه مخکې یو څو شعرونه یې ما سره شریک کړي نو په یقیني توګه زما دومره تمه نه وه ځکه په نرنګ زموږ په ساحه کې د شعر او شاعرۍ علاقهمندان ګوتو پر شمار دي او هغه کسان دي چې هغه په علمي ګاڼه سنبالي نو هغې کې بیا شاعران هم تر ډېره سترګو کېږي نه په دغې وجه باندې چې یوازې محدود کسان چې هغه د ادب او د شعر سره مینه لري هغې د شاعرانو سپورټ کوي او د هغې په خدمت کې ریاض محمدي صاحب ډېری وختونه کله چې موږ له چا سره خبرې اترې کوو وجه یو لامل وي ستا د بیتون نه ښکاري خو غواړم چې لیدونکي په دې پوه شي وجه یې څه وه چې شاعرۍ ته یې مخه وکړه وجې خو ډېرې دي خو خپله زه دا وایم چې زما خپل منظوم کلام سره ډېره مینه وه شعر و ادب سره مې مینه وه او بس څه نور یو خبره شعر ته مې مخه کړه یو خبره چې دا مدني صاحب فکر دی چې 2022 ته خبر راورسېده هر څه پټ نه پاتې کېږي که نن سبا یو څه پیښېږي نو ټول نړۍ خبرېږي خو ریاض محمدي صاحب زه یو څه ویل غواړم چې ستا په شعرونو کې یو درد ښکاري وجه یې څه کېدلی شي درد د دغې درد بیان په خوله باندې نشي کېدلی چاته ویلی نشي اظهار یې په خوله باندې لږ څه ډېر سخته مې لیدونکو همدغسې وایي هغې د اظهار بیا مدني صاحب د شاعران د شعر په ژبه باندې کوي ستاسو په شعر کې یو ډول درد دی او هغه درد هغه څوک مسوي چې هغه په دغه درد باندې پوهېږي هغه خبره یې تا ته خو ما مخکې مو ویل چې شعر سره مینه وه ادب سره مینه وه بل لا څه دردونه څه تکلیفونه یعنې نه غواړي چې هغه باندې د میډیا مخکې وغږېږي ښه ډېر ښه راځو لیدونکي منتظر کوو نه ډېر یو څه نور اورو چې په دې حالات کې موږ سره څه شریک یې خبرې هم ډېرې لرو مهرباني غزل په دې ډول دی چې زه شم ستا او ته زما شي درده چې زه شم ستا او ته زما شي درده تیر به بیخي بیا له دنیا شي درده اوهو ډېر ښایسته په زړه پورې چې زه شم ستا او ته زما شي درده تیر به بیخي بیا له دنیا شي درده د خوشحالۍ نه به مې وچ وي زړګې د خوشحالۍ نه به مې وچ وي زړګې ته مرور چې را پخلا شي درده وا د خوشحالۍ نه به مې وچ زړګې ته مرور چې را پخلا شي درده زما د زړه پر هر کې غلی اوسه زما د زړه پر هر کې غلی اوسه هسې نه چرته کې رسوا شي درده نه غواړې نه غواړم بلکل ډېر ښایسته او هغه لا څنګه راځي څنګه ورځي هغه څنګه راځي هغه لا څنګه راځي څنګه ورځي ته چې په درد د چا رضا شي درد اوهو هغه لا څنګه راځي څنګه ورځي ته چې په درد د چا رضا شي درد ډېره لیدې یاره لا بریالی به شي په خلکو باندې لا بریالی به شي په خلکو باندې که ته د غم سره اشنا شي درده اوهو او دنیا به پرېږدي بیا به چاله نه ځي دنیا به پرېږدي بیا به چاله نه ځي که زما سره بې وفا شي درده دنیا به پرېږدي بیا به چاله نه ځي پبدیزې بس کې خیر دنیا به پرېږدي بیا به چاله نه ځي که زما سره بې وفا شي درده او د رب ولي تا چې څوک ونه زغمي څنګه د رب ولي تا چې څوک ونه زغمي هغه ته بیا لویه ګناه شي درده او ستا محبت خوند را کوي راله ډېر ستا محبت خوند را کوي راله ډېر دا مې دعا ده چې سیوا شي درده ستا محبت راله ستا محبت خوند را کوي راله ډېر دا مې دعا ده چې سیوا شي درده او هزار د چا د زړګي مه اخله ته هزار د چا د زړګي مه اخله ته خلاص به د خلکو له خیره شي درده خلاص به د خلکو له خیره شي درده ډېر ښایسته په زړه پورې کلک دی په غېږه کې رانیسمه زه کلک دی په غېږه کې رانیسمه زه په نیمه شپه چې راته راشي درده کلک دی په غېږه کې رانیسمه زه په نیمه شپه چې راته راشي درده او محمدي درنه تنګ شوی یم محمدي درنه تنګ شوی یم نور په وجود کې مې بې احساسه درده ډېر ښایسته په زړه پورې چې زه شم ستا او ته زما شي درده تیر به بیخي بیا له دنیا شي درده په زړه پورې ډېر ښایسته لا اوس لږ وروره خبرې اترې کوو ویډیو به ډېره اوږده شي خو یو شی ریاض محمدي صاحب په اوس وخت کې شعر و شاعرۍ ترې څوک تشویقوي کنه خلک وایي چې ریاض څه کې ځان یې شاعر جوړ کړی دی وړوکی هلک یې په شعر باندې څه کې
شعر و شاعران خو داسې دی یعنې نن سبا دغه د شاعرانو طبقه کو په کوزه پښتونخوا کې مخکې تلله خو په بره پښتونخوا کې د چا بیا هغه سپورټ شته چې هغه هم نه دی کړی کو شوی د زرې په اندازه هم د چا خبره په نشي حساب دی د چا خبره چا تشویق دومره راکړی هم نه دی ما خپله ځان دومره نه دی ښودلی خو چا ناهیله کړی هم نه یم ډېر ښه ناهیله کړی چا هم نه یم کور کې ببو خبره ده دادا خبر ده چې ریاض شاعري کوي بېشکه همدغسې واخله خبر دی خبر دی کله خو درته ویلي چې ریاض خبر شوی چې شاعري ته مې ښه کړله ولې څنګه وام دی غږ هم کوي چې راځه یو شعر ته ولا داسې ښه خوند هم کوي لیدونکو چې کله پلار دې ته وایي چې راشه زه یو شعر خو راته ووایه خو ځینې وخت هغه څه چې په شعر کې دي هغه پټی هغه نشي بیانولی او بیا د پلار او مور په مخ کې د درد احساس او درد بیانول کله چې زما مور پلار خبر شو په ما باندې ګمان هم نه کول موږ ټول کورنۍ اما اوس هم ډېر خلک ګمان نه کوي چې دی شعر لیکي یا شعر ویلی شي که نه ګمان به دا چې ادبي غل دی مدري صاحب ستا خبره ده محمدي صاحب خبره دې ونیسه ته بهتر اعظم تا ته کله چې یو وخت داسې و مکتب کې چې موږ په یاد به ستا کله کله په تابور ته جوړ شو یو شعر نیم به مې ویم خو زما ورور تر اوسه نه مني هغه سعید هغه شعر شاعري اوس زه کله کله یو الهام وشي نیم بیت ولیکو هغه هم کله چې الله ورحمېږي رامنې که نه هغه شعر شاعري مونږ پرېښې ده خو اوسه پورې ما سره مې ورور نه مني چې نه تا هغه شعرونه دې ستایي خو بیا هم محمدي صاحب د رازو اخره کې راسره څه شریکۍ درنه اوري لیدونکو ډېر نه منتظر کو او اوس زموږ په لاس راغلی د چا خبره په خاورو کې پیرو کې یو غمی دلته په لاس راغلی جوهر صاحب به مشال صاحب به ځواک وی دا به ورځ یو بنډار به برابروو او لیدونکو ته به په چوپړ کې وړاندې کوو خو راځه په وروستیو کې درنه یو غزل نیم بله اورو او لیدونکي نه منتظر پاتې کړو غزل په دې ډول دی چې صفیه قاري صاحب قسم مې د الله لا اله الا الله قسم مې د الله قسم مې د الله په لا اله الا الله زما به یې اشنا لا اله الا الله ډېره لیدل بیا او قسم مې د الله په لا اله الا الله زما به یې اشنا لا اله الا الله بل دی چې منم تا فتوا ورکړه خدا راته ووایه منم تا فتوا ورکړله خدا راته ووایه کافر څنګه شوم ملا په لا اله الا الله ډېره لیدې او آباد یم په تا باندې آباده ده په تا څنګه آباد یم په تا باندې آباده ده په تا زما د زړه دنیا لا اله الا الله ډېره لیدې او نظر منم په ځان باندې چې لوی خیرات به کوم نظر منم په ځان باندې چې لوی خیرات به کوم که پلار دې شو راځه په لا اله الا الله ډېر ښایسته او صفیه قاري صاحب دا ډالۍ وي چې که نه د معجزه خو کمه هم نه ده والله که نه د معجزه خو کمه هم نه ده والله ستا مینه ستا خندا په لا اله الا الله ډېره لیدې نو د هر زمان هر قوم تیارانو الله پاک څنګه د هر زمان هر قوم تیارانو الله پاک لیږلي انبیا لا اله الا الله ډېره لیدې بېشکه نو بل څه شلو چېرته لاړ دغه دی او باور محمدي وکړه رښتیا وایم رښتیا څنګه باور وکړه باور محمدي وکړه رښتیا وایم رښتیا مین یم په تا لا اله الا الله څنګه باور وکړه په زړه پورې باور محمدي وکړه رښتیا وایم رښتیا مین یم په تا لا اله الا الله ډېره لیدې د مزل او غزل یوټیوب چینل درنو لیدونکو نه مو غوښتل چې د ریاض الله محمدي صاحب سره بنډار پای ته ورسو خو مجبور یو څه وکړو ویډیو هم اوږدېږي وخت هم ناوخته دی انشاءالله په راتلونکي کې له تاسو سره واده کوو چې محمدي صاحب به بیا میلمه کوو او د ده نه به د ده شعرونه او خواږه اورو تر بیا چې القها نادرزی د خپل کامرامین حمید مومن سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږي له تاسو څخه هیله کوو چې مزل او غزل یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ همداشان د ملګرو سره شریک کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې او پروګرامونه تاسو سره تر هر چا مخکې پر وخت شریک شي تر بیا ښې جارې د الله په امان